د افغانستان کرکټ چا وران کړ؟ د افغانستان کرکټ ته درغلي، فساد، خيانت او سياست چا راګډ کړي؟ د کرکټ مافیا ډلې د عاطف مشعل په مشرۍ کوم خیانتونه وکړل؟ دا ټول را سره په دغه ویډیو کې وګورئ. ګرانو او زړه ته رانږدې مینوالو، السلام علیکم. د افغانستان کرکټ چې په لویه کې د افغانانو د خوښۍ او خوشحالۍ سبب بلل کېده، اوس یې داسې بڼه غوره کړې ده چې تر بلې هرې ادارې فساد، درغلۍ او سیاست ورکې زیات دی. دا سیاسي عملیات افغان کرکټ بورډ ته الهامي نه دي راغلي، بلکې د دې هر څه تر شا په مسلسل ډول ځینې کړۍ کار کوي. دا کړۍ هغه وخت په افغان کرکټ بورډ منګولې خښې کړي چې په پاکستان کې د افغانستان اوسنی سفیر عاطف مشعل چیرمن او شفیق ستانکزی اجرایي رئیس وټاکل شول. تر دې وړاندې د ادارې ته ټاکل شوی یو چیرمن او اجرایي رئیس نه، خو افغان کرکټ بورډ سیاسي کړۍ او نه هم په لویه کې بیا خپل پخوانی منصب ته د ورتګ لپاره هڅه کړې ده. خو دغه دواړه کسان چې پر دواړو باندې د بډ واخیستلو او درغلۍ او دوسي هم جوړې دي، هڅه کوي چې د کرکټ بورډ مشري په لاس کې واخلي. شفیق ستانکزی او عاطف مشعل د افغان لیګ په تړاو په پراخ فساد تورن دي چې قضیې څارنوالۍ ته هم استول شوې ده. د دواړو کسانو په افغان لوبډله کې 3 کلیدي لوبغاړي بلیک میل کړي دي چې د دوی له خولې وانه وړي. د هغو لوبغاړو له جملې نه اصغر افغان، راشد ارمان او نبی اساخیل دي. دا درې واړه لوبغاړي همیشه هرې لوبې نه وړاندې پټ او ښکاره له شفیق ستانکزي او عاطف مشعل سره ګوري، او ان تر دې چې د نړیوال جام په دوران کې په پرله پسې ډول د هرې لوبې وړاندې او وروسته دغه دواړو کسانو سره خبرې کولې. پر عاطف مشعل تور دی چې پاکستاني استخباراتو ته بلیک میل دي او په افغان کرکټ بورډ کې د هغوی په غوښتنه پریکړې کوي. همداراز عاطف مشعل هڅه کوي چې پر بورډ خپل کنټرول وساتي، او د پخوانی اجرایي رئیس اسد الله خان تر لرې کېدو وروسته عاطف مشعل په خپله خوښه یو اجرایي رئیس لطف الله ستانکزی وټاکه چې په پرله پسې ډول د کرکټ بورډ د هر اقدام معلومات مخامخ شفیق ستانکزی او هم دا ډول عاطف مشعل ته ورکوي. نوموړي د دغو دوو کسانو په امر او غوښتنه په بورډ کې تغییرات راولي. اجرایي رئیس لطف الله ستانکزی د چیرمن فرحان یوسفزی له ځانګړي سکرټر هغه بارکزی سره هم سخت مخالفت لري. اوس د کرکټ بورډ چیرمن غواړي چې هغه بارکزی خپل مرستیال کړي. چیرمن فرحان یوسفزی دا پریکړه وروسته له هغه وکړه چې په هند کې د ویسټ انډیز د سیریز پر مهال د هغه بارکزی او لطف الله ستانکزی ترمنځ شخړه وشوه. د افغانستان د کرکټ بورډ د بربادۍ لوی عاملین شفیق ستانکزی او عاطف مشعل دي. د فرحان یوسفزی تر مشرۍ وړاندې پخوانی چیرمن او اوس د سولې د وزارت معین هغه فضلي هڅه وکړه چې د مافیا دا کړۍ له منځه یوسي، خو ونه توانېده او د مافیایي کړۍ له لوري له چیرمنۍ نه لرې کړل شو. عزیز الله فضلي بیلابیلو ځایونو کې ویلي چې د عاطف مشعل، شفیق ستانکزی، اصغر، نبی او راشد له لوري بیا اخطارونه ورکول شوي چې یا د دوی د باڼ برخه شي او یا به له کرکټ بورډ چیرمنۍ نه پرشا کیږي. هغه وایي چې د مافیا خلاف ودرېدو خو د هغه مافیایي باڼ برخه نشو. همداراز د افغانستان د کرکټ ټیم پخوانی کپټان ګلبدین نایب وایي چې هغه ته هم دغه یادو کسانو بیا ویلي چې یا به د دوی د مافیایي باڼ برخه کیږي او یا به د کرکټ لوبې نه پرشا کیږي. نن داسې ښکاري چې ګلبدین نایب د کرکټ له لوبې پرشا شو او د مافیایي باڼ برخه نشو. داسې ښکاري چې د افغانستان د کرکټ بورډ ورانونکې ډله هم د عاطف مشعل تر مشرۍ او د شفیق ستانکزی تر نظارت لاندې د 3 عمده لوبغاړو نبی اساخیل چې د لیګونو په اتل مشهور دي او هر کله په لیګونو کې ښه او د افغانستان لپاره خراب لوبه کوي. همداراز راشد ارمان چې همیشه پر پردیو لیګونو کې ښه ځلېدلی، او اصغر افغان چې د هر څومره ښه لوبغاړي پر ځای همیشه ورور او د خپلې کړۍ ملګري له ځان سره ساتلی دی کار کوي. که ولسمشر مخامخ مداخله ونه کړي او له لوی څارنوالۍ نه د عاطف مشعل، شفیق ستانکزی او پخوانی منیجر همکار د دوسي او پوښتنه او پلټنه ونه کړي، ښایي د افغانستان کرکټ کلونه نور هم شاته لاړ شي. لیکوال فرحات نیازمن. نو دوستانو، تاسو څه نظر لرئ چې کرکټ چا وران کړی؟ لاندې په کمنټ کې موږ سره خپل نظر شریکې. تر بیا او بلې ویډیو د الله په امان.